السلام علیکم. هغه کسانو ته مې د ورورۍ پیغام دی چې په د روژه مبارکه کې د څو ختمونو تابع کړي. راځئ دا روژه یو متفاوت کار وکړو. خیر نورې روژې به مو تیریخ کړي، دا کار به مو نه کړی، خو راځئ په دې روژه کې یو متفاوت کار کوو. هغه دا چې که پلان مو نیولی وي چې څو ختمه په دې روژه کې کوئ، دا پلان ړنګ کړئ. بدل یې په دې کړئ چې د څو ختمونو په ځای څو سپارې لولو، خو له معنا سره یې لولو. باور وکړئ که موږ تاسې په ټوله مبارکه روژه کې یوه سپاره له معنا سره ولولو، دا به تر 30 سپارو بهتره وي چې بې معنا یې لولو. ځکه ځان به وپوهوو چې الله تعالی راته څه وایي، پیغام یې څه دی، قرآن موږ ته څه وایي، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو. که نه پوهیږو چې څه قرآن څه وایي او الله تعالی موږ ته څه وایي او همداسې لولو، ګټه یې څه؟ فکر وکړئ که بلا تشبیه یو انسان تاسې ته خبرې کوي او تاسې یې اورئ یا خط لولئ او پرې نه پوهیږئ چې دا څه لولئ، ګټه او معنا یې څه ده؟ قرآن کریم خو د دې لپاره نازل شوی دی چې موږ تاسې ته سپارښتنې لري، موږ تاسې ته ښودانې لري. که یې لولئ خو له معنا سره یې ولولئ. باور وکړئ د ورورۍ مشوره مې ده، قرآن کریم که لولئ حداقل د معنا سره یې ولولئ. لږ ولولئ، په کمیت فکر مه کوئ، په کیفیت یې فکر وکئ چې څه لولئ، معنا باندې ځان پوه کئ. قرآن کریم که یو ځلې په معنا او په تفسیر باندې پوه شوئ او خوند مو ترې واخیست او عادت شوئ ورسره، بیا به هېڅکله قرآن کریم بې معنا او له ژباړې پرته نه لولئ. دا د قرآن کریم په حق کې ظلم دی چې موږ یې وایو، ځان مسلمانان بولو، قرآن کریم د الله تعالی کتاب بولو، ځان ته یې یو د ژوند یو تګلاره بولو، خو بیا یې په معنا نه پوهېږو. حداقل په د لوستو پر وخت به په دې پوهېږو چې الله تعالی موږ نه څه غواړي. په دې پام مه کوئ چې څو آیتونه لولئ، په دې ژور پام وکړئ چې په څو آیتونو پوه شوئ. که تاسې د قرآن کریم په معنا ځان پوه کړئ، ستاسې په ژوند به مخامخ اغیز ولري، ستاسې په عبادت به اغیز وکړي، خوند به ترې واخلئ او ثوابونه خو یې بې حده او بې شمېره دي. نوره مو خپله خوښه چې عبادت کوئ او که عادت، ځان غولوئ او که سم عبادت کوئ. روژه لوی چانس دی، خوشبخته یاست چې دا موقع درکړل شوې ده، ډېره او لویه ګټه ترې واخلئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که غواړئ مهمه اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ، په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ.